ایمل ولی خان ولاړ ده زمونږ د طرف نه هیڅ کمی محسوسه نه کی داش نغر به ایمل ولی ګټي علم د عمران خان په مقابله کې د ټکر سړی پیدا کړ. مرګرو مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم دی دا نیشنل پارټۍ ته راواوړېدو چې دې کې څومره حقیقت دي نو د ویډیو کې به تاسو ته دا ښکاره کوم چې د نیشنل پارټۍ سیټ ته تعلق یې ساتلی دی. ګورو چې د ویډیو کې څومره حقیقت دي. شیخ ادریس صاحب هم په باندې بیان کړی دی، دا هم را سره واورئ او مولانا صاحب خبرې هم واورئ. راځئ ویډیو سیټ ته ځو. ایمل ولی خان ولاړ ده زمونږ د طرف نه هیڅ کمی محسوسه نه کی داش نغر به ایمل ولی ګټي علم د عمران خان په مقابله کې د ټکر سړی پیدا کړ. به نیشنل پسې صاحب خبرې وي چې دا اسفندیار داسې دی او دا پلان کې داسې دی او دا ایمل ولی داسې دی او بیا وایي ایمل ولی لوټ ورکړې ټولې پارټۍ ورسره یو شوې. انصافدارانو هغلته خلاف کو دلته ایمل لوټ ورکړه او په میډیا باندې هر څه پراته دي. نو زه نه د ایمل بد وایم او نه زه بل بد وایم، خو زه چې حالاتو ته وګورم نو د اړه مې پړسېدلی دی، اړه مې د خولې له راغلی دی. د الله نه ویریږئ، دوکې مه کوئ، هغه خبره کوه چې کومه دې په زړه ده هغه په خولې وایه، چې په اړه کې د یوه ده او په خولې دې بله ده، په دې باندې کار نه کېږي. نوم د اسلام او نوم د اسلام او نوم د اسلام نو بیا ټیک شوه، پارټۍ بس چلیږي به که ښه دي او که بد دي خدای پیشه او دوی پیشه، خو لیکن حق وایه که نه. وخت په وخت باندې بدامنۍ راځي، وخت په وخت باندې امن ختمیږي، وخت په وخت باندې بدامنۍ دي، مولیان طالبان او دا ټول د خلکو په نظر کې د خندش، د خلکو په نظر کې د خندش. تاسو به وایئ چې بیا راته په سیاست شروع کړه، سیاسي مولا رونو نه یم ښه پوه شوې که نه، خو لیکن دا زړه مې چې وچوي چې زه یم هغې طریقې ته وګوره چې کومه د صحابو طریقه وه، په هغې طریقه باندې به اسلامي قانون راځي، په دې جمهوریت سره نه راځي. ښه ملګرو تاسو ویډیو وکته، موږ ته خپله رای کمنټس کې ضرور راکئ چې دې کې څومره حقیقت دي او څومره پکې نه دي. کمنټس به موږ ته لازماً په باندې کوئ چې مولانا صاحب رښتیا د نیشنل پارټۍ ته اوړېدلی دی که نه صرف سپورټ یې کوي. تاسو ویډیو په خپله باندې وکته او شیخ ادریس صاحب چې کوم دی بیان یې هم ورپسې کړی دی. ها ملګرو تاسو ویډیو وکته، ما شاهد مند خیروال ته راکئ اجازت. ښه ده او بد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.